بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترم زده کوونکو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. دا د یو ځل بیا زه بشیر احمد ستانه ځای د تمرین حل مثالونه تاسو ته وړاندې کوم، سوالونه تاسو ته وړاندې کوم. خدای کې چې دغه تمرین حل تاسو د تیر فصل چې موږ تاسو تیر فصل کې څه موضوعات ویلي دي دغه ټول مشکل او مثالونه چې وکړي حل طریقه یې زده کړئ. نو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو په تیر درس کې د منشور په اړه بعضې د منشور په اړه همدارنګه د شنه زرغونې په اړه باندې معلومات ترلاسه کړل او منشور په واسطه باندې څنګه موږ کولی سو یو وړانګه یا نور وړانګه څنګه تجزیه کړو. هغه طریقه موږ تاسو چې په عملي توګه او نظري توګه موږ تاسو زده کړ. نو نن راځو ګرانو زده کوونکو د دې فصل آخري تمرین حل ته تمرین مثالونو باندې حل ته چې وکړو ادامه ورکو. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو په تیر درسونو کې ویلي کله چې نور وړانګې یو محیط څخه بل محیط ته داخليږي نو دلته دوه حالتونه چې دوه حالتونه موجود وو. لومړی حالت ګرانو زده کوونکو، که چیرې نور وړانګې د هوا څخه یا شفاف محیط څخه، کوم محیط څخه؟ شفاف محیط څخه رقیق محیط یا غلیظ محیط ته داخليږي. که چیرې موږ تاسو دغه شفاف محیط وښیو، شفاف محیط، همدارنګه دا خو وښیو غلیظ محیط، دغه که چیرې موږ تاسو چې شوي غلیظ محیط وي، یعنې دلته مالیکولونه سره شوي نږدې وي، او د هوا مالیکولونه یو بل سره شوي فاصله ولري. کله چې شفاف محیط څخه غلیظ محیط ته وړانګې داخليږي نو په دغه حالت کې ګرانو زده کوونکو منکسره د نارمال سره نږدې کیږي. منکسره څه کیږي؟ منکسره نارمال ته نږدې کیږي. د خطکش په واسطه باندې موږ تاسو دغه وړانګې چې کوو دا وړانګې داسې ښیو. کله چې نور وړانګې ګرانو زده کوونکو په یوه زاویه باندې چې شي کې لومړی محیط څخه دوهم محیط ته یا له شفاف محیط څخه غلیظ محیط ته داخليږي نو په تیر درسونو کې موږ تاسو ویلو چې هغه څه کیږي؟ هغه نارمال ته نږدې کیږي. چې دغه ته موږ آی او دته موږ تاسو چې شوی وي آی آر، دته آی وایو دته هم آر وایو، دا په ان یا نارمال وښیو. نو شفاف محیط څخه غلیظ محیط ته داخل شو نو نارمال ته څه شو؟ منکسره وړانګې نارمال ته نږدې شو. اوس ګرانو زده کوونکو راځو دوم حالت ته. ګرانو زده کوونکو، په دوم حالت کې که چیرې موږ همدارنګه یو سطح ولرو چې دا ان وي، ګرانو زده کوونکو یا نارمال وي. که چیرې له لومړی محیط څخه چې هغه څه د غلیظ محیط دی، غلیظ محیط، او دا چې شفاف محیط، که چیرې دغه ته موږ تاسو ښیښه وښیو، ښیښې نه هوا ته داخل سي، موږ تاسو ګرانو زده کوونکو ویلي که چیرې د آی په زاویې په اندازه د نارمال سره آی زاویې په اندازې سره نوراني وړانګې له غلیظ محیط څخه شفاف محیط ته داخل شي، په دغه حالت کې ګرانو زده کوونکو منکسره وړانګه له نارمال څخه څه کیږي؟ فاصله اخلي. منکسره له نارمال څخه فاصله اخلي. دوه حالت شو ګران، کله هوا نه غلیظ محیط ته داخليږي نارمال ته نږدې کیږي، او په دوم حالت کې کچیر له غلیظ محیط څخه شفاف محیط ته داخليږي نو دلته چې کې نارمال نه فاصله اخلي. دا نارمال نه چې وکړي دلته فاصله واخیسته. نو اوس راځو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو خپل دوم مثال ته. په دوم مثال کې دوم مثال کې ګرانو زده کوونکو کله چې نور له خلا څخه چې n مساوي له چی شته د خلا n مساوي ده له یو سره، که چیرې n مساوي له یو سره له خلا څخه نور ښیښې په شان یوه متوسطو تیغې ته داخل شي، آیا د څپې اوږدوالی فریکونسي او بل څه ده سرعت،
په دوی کې کوم تغییر راځي که نه کله چې نور وړانګې د هوا څخه چې ان ضریب د انکسار مساوي له یو سره د ښیښې ته یا متوسط هغې ته داخلېږي یا د څپې اوږدوالی تغییر کوي فریکونسي تغییر کوي سرعت په دغو دریو کې تغییر راځي او که نه نو ګرانو زده کوونکو داسې وایو چې څپې اوږدوالی او فریکونسي ثابت پاتې کېږي څه شی کېږي ثابت پاتې کېږي یوازې د نور سرعت څه کوي تغییر کوي د نور سرعت څه کوي تغییر کوي کله چې نور وړانګې له هوا څخه شیشې ته داخلېږي نو په هوا کې د نور سرعت چې دی ډېر زیات دی 300,000 کیلومتر پر سکند دی نو کله چې شیشې ته داخلېږي نو د شی مالیکولونه چې دي یو بل سره نږدې دي نو خامخا د دغه مالیکولونو سره ټکر کوي هم خپل مسیر ته تغییر ورکوي لوري ته تغییر ورکوي هم سرعت چې کوي تغییر کوي نو ګرانو زده کوونکو راځو دریم مثال ته نو له هوا څخه یو ښیښې منشور ته څه ده یو منشور ته چې n مساوي 1.5 وي n مساوي 1.5 وي په یو خوا باندې د شکل مطابق که چیرې موږ تاسې داسې یو منشور یو قائم الزاویه منشور په نظر کې ونیسو داسې وارد سي ګرانو زده کوونکو داسې وارد شي آیا نور د منشور له بلې خوا څخه وځي یا د منشور دننه کلي انعکاس صورت نیسي نو ګرانو زده کوونکو موږ تاسې د کلي په انعکاس کې موږ تاسې په عملي توګه دا ولیدل کله چې نور وړانګې موازي د منشور د قاعدې سره څه کېږي په منشور باندې واردېږي نو سید دلته 90 درجې زاویه جوړ کړي نو دا نور مستقیما ځي د منشور په بل اړخ باندې څه کېږي په بل اړخ لګېږي او دغلته کلي انعکاس څه کېږي کلي انعکاس صورت نیسي نو ګرانو زده کوونکو منکسر کېږي نور بیرته دننه په منشور کې څه کېږي دننه په منشور کې کلي انعکاس کوي د منشور ته موږ تاسې قائم الزاویه منشور هم څه ویلی سو ګرانو زده کوونکو راځو دریم مثال ته څلورم مثال ته وبښئ څلورم د یو منشور راس زاویه ګرانو زده کوونکو ا مساوي ده له 6 درجو سره د یو منشور د راس زاویه 6 درجې او اصغري انحراف زاویه 3 درجې وي ډیره کوچنی وي ډي مساوي ده له 3 درجو سره وي د منشور انکسار ضریب په لاس راوړي د منشور انکسار ضریب یا ان څه کې ان په لاس راوړي موږ تاسې له مخکني فورمولونو ګرانو زده کوونکو تېر درسونو کې موږ ویلې چې ډي ام ځکه اصغري انحراف ده مساوي ده له a ضرب n منفي یو سره د دې رابطې په اساس موږ کولی سو دا خپل مثال حل کړو نو داسې لیکو ګرانو زده کوونکو چې a ضرب n منفي یو مساوي ده له چی سره مساوي ده له ډي ام سره دواړه خواوې ګرانو زده کوونکو چې شی کوو تقسیم پر a کوو نو n منفي یو به مساوي سي له ډي ام پر a سره نو دلته ګرانو زده کوونکو چې کله موږ تاسې n په لاس نو n به مساوي سي له ډي ام پر a جمع یو سره دې رابطې په اساس اوس موږ تاسې څه کوو موږ تاسې خپل مثال حل کوی سو داسې لیکو چې n مساوي ده ډي ام څو ده 3 پر a څو ده 6 درجې مثبت یو سره دلته مخرج مشترک چیرې موږ تاسې 6 ونیسو 3 جمع 6 تقسیم یو د یو مخرج یو د 6 تقسیم یو ضرب 6 تقسیم یو 6 ضرب یو مساوي ده له 6 سره نو دلته مساوي سي n به مساوي سي 9 پر 6 سره دا چې موږ تاسې ګرانو زده کوونکو اختصار کو نو موږ تاسې ته به 1.5 څه کې په لاس راکړي نو داسې لیکو چې n به مساوي سي 1.5 سره نو د منشور انکسار ضریب موږ تاسې څه کړ په لاس راوړو نو ګرانو زده کوونکو راځو بل مثال ته ګرانو زده کوونکو راځو بل مثال منشور اصغري انحراف زاویه په لاس راوړئ یا ډي ام ګرانو زده کوونکو څه کوي په لاس راوړئ په هغه صورت کې چې د منشور راس زاویه a مساوي څو سي 10 درجو سره باندې وارد د منشور اصغري انحراف زاویه په لاس راوړئ چې منشور راس زاویه 10 او په منشور باندې وارده زاویه منشور باندې وارده زاویه مساوي د څو سره مساوي ده له 25 درجو سره وي نو موږ تاسې ګرانو زده کوونکو ډي ام داسې تعریف کړی
چې ډي ام مساوي ده له څه سره 2i منفي یو سره. موږ تاسو دا رابطه چک کړو ثبوت کړی 2i منفي a سره 2i منفي a سره. اوس ګرانو زه کوم چې موږ تاسو ډي ام اصغري انحراف زاویه په لاس راوړو نو 2i 2 ضرب 25 د i پر ځای خپل قیمت هم وضع کړ منفي a منفي a قیمت هم څو ده 10 درجه ده. نو داسې لیکو چې ډي ام مساوي ده له 2 ضرب 25 مساوي ده له 50 منفي 10 درجو سره. نو ډي ام به مساوي سي له څو سره له 50 نه 10 لار سي مساوي ده له 10 درجو سره. اصغري انحراف زاویه مون په لاس راو چې هغه څو ده مساوي ده له 10 درجو زاویه سره. اوس ګرانو زده کوونکو راځو بل مثال ته. د یو منشور انکسار ضریب 1.5 د منشور انکسار ضریب n مساوي ده 1.5 سره دی. همدارنګه ګرانو زده کوونکو راز زاویه 40 درجه وي a مساوي ده له 40 درجو سره وي. اصغري انحراف زاویه چک محاسبه کې بیا هم اصغري انحراف زاویه چک محاسبه کوو. دلته ګرانو زده کوونکو بیا هم ان هم مونږ ته راکړل شوی ده او بل ا هم د راس زاویه ده دا هم مونږ ته راکړل شوی ده. نو موږ تاسو د انحراف اصغري انحراف زاویه لپاره موږ تاسو یو رابطه درو چې ا د ام مساوي ده a ضرب n منفي یو سره. د دې رابطې په اساس سره موږ تاسو کوای شو چې وکړو د ام پلاس راو لیکو چې د مینیموم مساوي ده له چی سره a 40 درجه ضرب 1.5 منفي یو سره. نو ډي ام به مساوي سي ډي مینیموم به مساوي سي 40 1.5 نه چې یو لار سي نو پاتې کیږي 0.5 40 ضرب یو داسې لیکلی شو چې 40 ضرب یو پر 2 نو 40 ضرب یو پر 2 به مساوي څو سره ډي مینیموم به مساوي سي له 60 درجو سره. نو ګرانو زده کوونکو دا مثال هم موږ تاسو حل کړ د منشور انحراف زاویه هم څه کړ په لاس راوړ. اوس ګرانو زده کوونکو ځو بل مثال ته. د منشور اصغري انحراف زاویه 15 درجه د منشور انحراف اصغري انحراف زاویه مساوي ده له څو سره 15 درجو سره یا ډي ام مساوي ده له 15 درجو سره. وارده زاویه په منشور کې 10 درجه ده آی مساوي ده له 10 درجو سره. د منشور راه زاویه چې کې په لاس راوړي ا مساوي ده له څو سره. نو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو بیا هم خپل اماغه رابطه 2i منفي a سره جایونه چې کوو جایونه سره بدلو. مخکې ما تاسو دغه یادونه وکړه. نو دا سې لیکو چې a مساوي ده له 2i منفي ډي سره مستقیما داسم چک او داسم لیکلی شو. نو a به داسې وکړو چې a مساوي سو 2i 2 ضرب 10 منفي ډي څو ده 15. نو a د منشور راځه 2 ضرب 10 مساوي ده له 60 سره 60 درجو سره منفي 15 درجو سره. نو a به مساوي سي له 60 له 15 اساسي مساوي څو پات کیږي مساوي ده له 15 درجو سره. د منشور د راز زاویه مساوي له څو سره سو مساوي سو له 15 درجو سره. نو ګرانو زده کوونکو دا زموږ تاسو د نننۍ د تمرین حل یا مثالونو حل په تمرین کې داسې سوالونه د منشور پاک موږ ته فرمولونه ثبوت کړي وو. نو په تمرین کې داسې مثالونه نه وو چې د منشور هغه ټول فرمول چې موږ تاسو په لاس راول دغه په اساس باندې حل شوی وای. ما یو څو مثالونه نور اضافي تاسو ته حل کړل ته خدای چې د مثالونه په استفاده سره تاسو وکول شي هر مثال د منشور پاک لا او د فصل تیر شوی فصل پاک لا باندې شو کې حل کړئ. نو د موږ تاسو مخه هم دغه وی چې دغه فرمولونه یا دغه رابطه چې کو د رابطې نه په استفاده سره مثالونه حل کو. نو دا زموږ د تاسو نننۍ درس خدای چې تاسو ذکر تر بیا مو په لوی بخون کې خدای سپارم د خدای پامان.